سلامونه او نیکې هیلې دوستانو ستاسو په مقرر پوښتنه باندې دا مو وکولی شو چې د اکسل کې د ګدام لپاره یو ټمپلیټ جوړ کړم. دا البته ما د ناکامرس رات کې جوړ کړی دی. نو راځو چې دا ټمپلیټ څنګه کار کوو دا تفصیل سره وګورو. په دې ټمپلیټ کې څو برخې دي. یو دا د بیل برخه ده، بل د ډیټابیس برخه ده، بل هم د سټاک یعنې سټاک موجوده، او بل د سټاک چې موږ نوي توکي راخلو په سټاک لیدو، بل د بیلانس برخه ده چې بیلانس شیټ هم ورته ویلی شو، او دلته هم مصارف دلته محاسبه کېږي. راځم سټاک برخې ته. تاسو دلته ګورئ چې دغه توکی ډیل چارجر دا موږ سره په سټاک کې نشته. نو راځم اول به دا واخلم، موږ وګورو چې دا څنګه په اتومات ډول باندې اضافه کېږي. راځم سټاک برخې ته، دلته به راشم، ډیل چارجر مې انتخاب کړو، قیمت به ورته ولیکم، توکي تعداد به هم ورته ولیکم، دلته به د بیل نمبر ولیکم، کوم بیل باندې چې ما چا نه اخیستی دی. نو اوس راشم زه سټاک برخې ته. تاسو ګورئ چې ډیل چارجر دلته په اتومات ډول باندې اضافه شوی دی. د خرید نرخ ورته ولیکه. او اوس که موږ دا توکي خرڅ کړو نو باید دلته هغه تعداد ولیکل شي او د دې سټاک نه هم کم شي. راځم انوایس برخې ته. په انوایس برخې تاسو دلته ګورئ چې ډیل چارجر انتخاب شوی دی، تعداد 6 دانې دي او دا قیمت دی مجموعه ده. نو راځم دا ثبتوم. اوس راځم سټاک برخې ته. ګورئ 6 دانې خرڅ شوي دي، 4 پاتې. همدا ډول د انوایس دلته راغی، په ډیټابیس کې هم ذخیره شو. تاسو دلته پی ډي اف شکل باندې هم لیدای شئ. دلته هم بیلانس برخې ته که راشو، د دې تاریخ نه تر دې تاریخه پورې فروشات موږ ته ښیي. بقایاجات که موږ ته چا سره حساب باقي وي هغه هم ښیي. مجموعه د بقایاجاتو ده. دلته هم خرڅلاو بیلانس ته. بیا دلته هغه مصارف دي چې کوم موږ په دې برخه کې دلته مصارف کړي دي. نو بیا دلته راځو، د هغې نه ټول بیلانس خالص معلومېږي. دلته هم یو چارټ ده چې دا تاسو ته موازنه ښیي چې کوم شی څومره خرڅ شوي دي یو ګراف په شکل باندې. نو کولی شئ دغه ټمپلیټ زما د ټلګرام ګروپ څخه په وړیا توګه ډاونلوډ کړئ. لینک زما بایو کې موجود دی، ورشئ ډاونلوډ یې کړئ. مننه. البته یو لایک مو هیر نشي.